حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې هر مسلمان د بل مسلمان ورور دی. د دې وجې نه باندې به خپل پاغه باندې ظلم کوي، نه به بل چاته مظلوم پریدي، چا بل څوک په ظلم وکي. او دارنګه چا چې مسلمان د بل مسلمان د بل مسلمان حاجت پوره کړو، الله تعالی به د حاجت روايي پوره کړي. چا چې د مسلمان تکلیف لري کړو، مصیبت لري کړو، الله جل شانه به د قیامت پر ورځ د دنه مصیبت لري کړي. او چا چې به مسلمان باندې پرده واچوله، الله جل شانه به د قیامت پر ورځ په د باندې پرده واچي، د ګناهونو به الله پټ کړي. دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، د حدیث کې ډېرې خبرې زده کړې. یو خبره هم زده کړه چې مسلمان د مسبل مسلمان ورور دی. مسلمانان په خپل منځ کې سره ورونه دي، داسې تعلق په یو بل سره ساتي. او دویم دا خبره زده کړه چې په مسلمان به ظلم نه کوي، خپله به هم پې ظلم نه کوي، که بل چا پې ظلم کوو ظلم نه به خلاصوي. او دریمه خبره هم دا زده کړه چې چا په دنیا کې د مسلمان حاجت پوره کړو، الله جل شانو به د حاجت پوره کړي. تا د چا نه مصیبت لرې کړو، یو ضرورت دی هغه د حاجت دی پوره کړو، الله جل شانو به د قیامت پر ورځ ستا به د مصیبت نه خلاص کړي، ستا حاجت به پوره کړي. او بله دا چې چا د مسلمان باندې د پرده واچوله، یو ګناه ته شوی وه، پرده یې پې واچوله، نصیحت ورله وکړه، پرده پې واچوه، الله جل شانو به د قیامت په ورځ په تا باندې پرده واچي. ټول عالم به موجود وي، ګناهونه به ډېر کړي وي، الله به ستا ګناهونو باندې پرده واچي. ځکه په دنیا کې تا د الله د په بنده باندې پرده اچولې وه، الله به د قیامت پر ورځ په تا باندې پرده واچي. مسلمانانو ورونو، راځئ چې په دې حدیث باندې عمل وکړو چې مسلمان د بل مسلمان ورور دی. لاسونه سره یو ورکو، یو بل نه ځانونه قربان کو، یو بل سره دشمنیانې پرېږدو، کینه او بغض عداوت پرېږدو، او د ورونو په شان باندې ژوند تېر کړو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.